جناب مشر ملا صاحب امیر المؤمنین رحمت الله علیه رحمت واسعه اعلان وکړ مجاهدین د لخرونو نه غرونو ته وخیږي او د دشمن د مقابله تیاری دی وکي د اسلامي امارت مجاهدین د خپل وس او توان مطابق برته د دشمن د مقابله لپاره آمادګي شروع کړه. د دغه آمادګي په سلسله کې کوم تاریخ چې جناب مولوی صاحب د ظاهر ویلې د 2002 کال نیمایي و یا به 15 میاشت یا به شپږمه و ورسته لدینه چې ټول ولایتونه د اسلامي امارت مجاهدینو پرې خودل او صلیبیانو اشغال کړل. زه مولوی صاحب د ظاهر او د جماعت په اخر کې حاجی صاحب عبدالمالک چې د غزنی ولایت اوسیدونکی ده او را سره نور مجاهدین چې د کابل ولایتو او د مختلفو ولایتونو وو مشوره مو وکړه چې څه کوو کومې خواته ځو. وطن اشغال سو، صلیبیان راغله او مقدسات د پښو لاندې شول، د مسلمانانو اعراض او ناموسونه د پښو لاندې شول، لوټ کیږي. څه وکړو موږ تاسې هم کومې خواته وتښتو که نه د الله رب العزت د فریضې ته لبیک ووایو. دا چې د مسلمانانو یوه لوی ځمکه د کفارو د خوا نه اشغال کیږي او غصب کیږي، د هغې ځمکې د خلاصون او د هغو مؤمنانو چې د هغه اشغال لاندې ژوند تیری د هغوی آواز ته لبیک ویل او د هغوی په مقابل کې جهادي مبارزه کول، دا د ټولو فقهاو په اتفاق باندې فرض عین ده. دغه جهاد مشوره په دې وشوه چې باید جهادي حرکت پیل کو. مشران مو ولټول خو حالات داسې وو چې داسې څوک مشران مو پیدا نه کړل چې له هغوی نه مونږ هدایت واخلو. مونږ خپله مشوره وکړه چې جهادي فعالیت به شروع کوو. مجاهدین یوې خوا بلې خواته خواره شوي دي، نو د الله رب العزت د دین د نصرت په خاطر باندې که موږ راوځو او د یهودیانو او د دوی د مزدورانو په مقابل کې خپله جهادي مبارزه شروع کو، نو الله رب العزت به دغه مجاهدین بیا راټولوي او دغه صف به بیا منظموي او دغه د جهاد سنګرونه به بیا تودیږي. موږ مختلفې مشورې د لوګر په ولایت کې وکړې. آخري مشوره مو د مولوی صاحب د ظاهر دوی په کور کې چې وروسته له ډېره وخته راغلم، دلته مو مشوره وکړه 2-3 ورځې. اتفاق په دې باندې وشو چې د ماینونو د جوړولو او د دوی د استعمال او د ریموټ د زده کولو د استعمال مشوره مو وکړه چې اول به ټریننګ واخلو، مرګري به راټول کو او ټریننګ به وکړو چې د موږ د متفجراتو یا د ټریننګ استاد حاجی صاحب عبدالمالک چې په آخر د جماعت کې ناست دی وو. مشوره په دې باندې وشو چې یو واره چې د کور ته داخل شلو بیا به وځو نه وځو نه چې دشمن متعاقبوي او وطن کې هم حالات ډیر بدل وو. په دې ورځ هم چې هغه کوم نوټونه راوړل، نوټونه مو چې ولیدل د هغه تقاضا دا وه چې دا موږ کاپي کو او هر مرګري سره یوه کاپي د دې نوټ وي. مشوره په دې شو چې نن به دغه کارونه راوکړو، سبا سهار به راځو او د نوې کوټې جوړې کړې وې چې دې ځای کې به کینو، نور به تر هغه چې دا ټول ټریننګ نه خلاص شوی وځو به نه له کور نه. په دې ورځ موږ خواره سو، څوک په یوه کار پسې څوک په بل کار پسې. شپه تېره سو، سبا سهار د مانځه نه بعد چاپه راغله په ده باندې دی اوچت کړ. حاجي صاحب عبدالمالک هم له ده سره په کور کې و. زه په کور کې وم، د کور د بام په سر ناست وم، حالات مې ټول کتلی، هغې خواته م تیارو دورې راوهلې. بیا له کوره ووتم، خو د ماسپښین خواته درک ولګېده چې عبدالظاهر مولوي صاحب د خپل ورور سره وړی دا او هغه میلمه بې درکه ده. د میلمه بیا 3 ورځې بعد درک وشو چې هغه غزني ته رسېدلی و. د چاپې له مابین نه تیاره د دروازې په خولې کې ناسته و، په پټي کې لامدې د تیارې د کېناستو په وخت کې هغه له کوره وتلی و او دی لګیا و څه وسایل جای په جای کول. هدف مې د دې خاطرې د ذکر نه دا و چې الحمدلله د اسلامي امارت سرسپارلو مجاهدینو
د 2002 کال نه را په دې خوا د خپل دشمن په مقابل کې د مبارزې هوډ درلوده